قدرمنو لیدونکو زموږ همکار اصلي انګور معلومات وړاندې کړل. اوس د دې موضوع وضاحت لپاره موږ سره سمیع او چاروغلو خپرونه کې میلمه دی. هو ښاغلی سمیع او چاروغلو، تاسو وروستیو پیښو په اړه څه ویل لرئ؟ په لومړي سر کې غواړم د خپل حقوق پوهه ملګرو نظارت لاندې نیولو لپاره خپله خواشیني څرګنده کړم. که هغوی هم د مخکې له وخته زوال له غړو نه وي، بیا نو زه هم همداسې یم. را دې شي ما دې هم د نظارت لاندې ونیسي. په خواشینۍ سره غواړم دا خبره ووایم چې د دې رژیم نوم سر له نن نه دین پلوه ډیکټاتوري ده. زموږ ټول ملت په حیرانتیا دا پیښې څاري ښاغلی او چاروغلو. هېڅوک نه پوهېږي چې څه روان دي. داسې کار ما تر اوسه نه و لیدلی. دا یو غیر قانوني کار دی. د جمهوریت په تاریخ کې داسې یو عزت ماتونکی او داسې یو ټیټ کار هېڅکله نه و شوی. ټولو هېوادوالو ته هر څه ښکاره دي. امکان نه لري چې د دې کار په وړاندې غلي پاتې شو. حقوق مبارزه اوس پای ته رسېدلې ده. اړینه مداخله باید زر تر زره ترسره شي. باید ښکاره ووایم چې سر له دې شیبې د هېڅ چا ژوند هم خوندي نه دی او لږ وخت سره مخ دی. که زه اوس له سټډیو نه ووځم نو کېدای شي چې د یو دین پلوه فدایي لخوا ووژل شم. کېدای شي پولیس سبا سهار ما هم له کوره ونیسي. هر څه چې زما په سر راځي را دې شي، بیا هم له همدې ځایه اعلان کوم چې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوم چې دین پلوو لپاره زموږ ملګرو سره داسې چلند وکړي. زه تر خپلې دا پېښې هېڅ ښې ونه شول. که ونه شول چې حقوق پوهان یې ونیول. هغوی زموږ مهم غړي وو. اوس یوازې یو ملګری لرو، هغه هم او چاروغلو دی. همدا اوس یې دلته راوغواړئ چې ورسره خبرې وکړو. سمه ده ښاغلیه. له پیساګور نه کوم خبر شته؟ تر اوسه نشته ښاغلیه. خبر شوم چې تښتېدلی، خو تر اوسه یې باید زنګ وهلی وی. حاضر کوه. وروسته به ځواب درکوم. امرخواست نه ده که چې د حقوق پوهانو نومونه وو. هغوی مې هم راوست. ټول په نظارت خانه کې اظهاراتو لپاره په تمه دي. دا ښځه څوک ده؟ هغه ښځه ده چې په شعبې برید کړی څارنوال صاحب. دا دې څنګه پیدا کړه؟ پوښتلې پیساګور وتښتوي، خو عاقف دوی له موږ نه مخکې ورسېدلي وو. دا ځل یې خپله ژمنه سرته رسولې. څه دې وویل؟ هېڅ خبره نه ده امر صاحب، هېڅ. عاقف د پیساګور چېرته ویې و؟ هېڅ نه پوهېږم. عاقف تل په خپل سر کارونه کوي. نجیبه سترګې نه شو پټولی که نه؟ زموږ کارونه به خنډ سره مخامخ کړي. زما د صبر پیاله هم ډکه شوې ده. څارنوال صاحب، زه پوهېږم چې دا کار غلط دی، خو هغه غواړي چې د خپل پلار له قاتل نه غچ واخلي. د هغه په غوسه ټول پوهېږي. مخکې له دې چې ناوخته شي باید پیساګور پیدا کړو. خدای پوهېږي چې چېرته به وي. نه پوهېږم. خیري به پوهېږي. هغه چېرته دی؟ روغتون کې و امر صاحب. هماغه روغتون کې چې ښاغلی څو هم بستر دی. همدغه. ته لاړ شه، که حالت یې ښه و خیري دلته رابله. سمه ده امر صاحب. زر حرکت وکړه، ډېر وخت نه لرو. سمه ده. خو ځان ډېر پام کوه. دعا وکړه کله چې د نننی څوک درسره داسې ونه کړي. حاله نجیبه د نننی بوځه. راځه ما سره راشه، مخکې شه. نور نو هېڅ چانس نه لرو. له چا نه موږ مرسته وغواړو، له چا نه. سلام ملګرو، ستونزه خو به نه لرئ انشاءالله. وګورئ تاسې ته مې انا راوستله. انا؟ ایوه، پیساګورم نیول شوی دی. پیساګور چېرته دی نجیبه مره؟ تر اوسه نه پوهېږم. اوه، ته حق نه لرې موږ دلته وساتې نجیبه. په کوم تور دې نیولي؟ ستاسې دا کار غیر قانوني دی. که پوښتنه رانه وکئ چې کوم تور نه لرو، په اسانۍ به یې ځواب درکړم. دا خبرې بس که نجیبه، موږ له دې ځای وباسه. هو، وویل دی چې هر کله زه وغواړم دلته راځم، او کله چې زه وغواړم بېرته وځم. اوس څه ستا مخه نیولې؟
د اوسپنیز میلو له دې ځایه وځم هر څنګه چې ویزه وځم او کله چې ووتلم دواړه لاسونه به مې ستا په غاړه کې وي دا ځل نه پیکاسا دا ځل نه دا ښځه هم دننه کړ هلئ پیساګور بریالی شو چې وتښتي نه که نیول شوی وای ښه به و ولې ځکه چې هغه عاقف له ځان سره ویوړ عاقف ویوړ ایوا وای خدایه توبه عاقف به هرومرو هغه پام کوه کایا مینیکا پام کوه چې له خولې دې کومه غلطه خبره ونه وځي خانو دا څوکۍ به څنګه په ځینو وخیږي ها یو تخته به ورته پیدا کړو پرېږدی ثابته د دې سړي لپاره ولې دومره ځان په زحمت اوې ارزښت یې نه لري وګوره چې زه یې څنګه پورته کوم دلته راشه راځه هله نو راځه هله زر کوه څه کوې ها قبیله شاهین چې پخوا په دولت کې په امنیتي برخو کې کار کاوه وروسته له هغه چې په 1999 کال کې تقاعد وکړ سوداګرۍ ته مخه کړه دا چې هغه ولې د نظارت لاندې نیول شوی اوس له موږ سره په دې اړه هېڅ معلومات نشته قدرمنو لیدونکو ثابته یو څه پیدا کړه چې دا رزیل پې کښېنوو سمه ده رزیله بې شرف انسانه دلته کښېنه کښېنه رزیله دا ځای دې په یاد شو که نه شاوخوا ته وګوره ښه ورته وګوره هرې خوا ته په ځیر وګوره ما ته ځواب راکړه دا ځای دې په یاد شو ها ځواب راکړه په یاد مې شو رزیل سړیه دوه نور کسان چې نظارت لاندې نیول شوي یو یې د طبي نړۍ یو نامتو جراح پروفیسور حاضرول او بل یې لیکوال کایمینیک دی قدرمنو لیدونکو لږ څه وروسته به د نورو معلوماتو سره ستاسو خدمت ته حاضره شم یو ځل تلویزیون ته وګوره نجیب امیر دې خپل عملیات پیل کړی دی ټول یې نیولي دي پلاره خو د بیرته وتلو لپاره به هر کار وکړي پیساګور نه کوم خبر شته لورې د هغه په اړه څه ونه ویل فکر کوم نه دی نیول شوی خو انجمن به هېڅکله هم غلی پاتې نه شي څوک لوی انجمن لورې ډېر شیان شته چې ته پرې هېڅ نه پوهېږې په خیر راغلی سمې خیر اوسې ښاغلیه تر نن ورځې دی چې د مخکې له وخته زوال لپاره کومه حقوقي مبارزه کړې هغه د ستاینې وړ ده اساسي قانون په ضد دی چې کومې فتواګانې ورکړې ډېر ځلې دی زموږ سازمان له ورکېدو نه ژغورلی دی د دې کارونو لپاره درته مبارکي وایم ژوندی اوسې ښاغلیه خو وروستۍ پیښې موږ ډېر خفه کړي یو زموږ تر ټولو مهمه ډله د پولیسو لخوا نیول شوې ده دا د ټوکو کار نه دی هر څنګه چې کېږي هغوی باید له هغه ځای نه وباسو که نه نو هره شېبه کېدی شي زموږ وارم راورسېږي ښاغلیه زه یو ښه پلان لرم د مخکې له وخته زوال څارنوالان به په داسې ډول تبدیل کم چې بیرته دلته را نه شي او وروسته تر
نظارت لاندې خپل ملګري به د قاضي مخې ته بوزو او خوشي به یې کړو. داسې به زموږ کار ښه وشي. دا کار څنګه کوي؟ د تل په څېر به لږ ستونزمن وي. څنګه چې مې 380 فکر رامنځته کړ ښاغلیه، څنګه چې مې د اساسي قانون مسله جنجال ته ویوړه، څنګه چې مې په اساسي قانون کې هم د حجاب موضوع بدله کړه ښاغلیه، دا کار به هم حل کړو. حقوق پوهانو لوی غونډې کې به هر څه خلاص کړو. هلته به زکي یحیی هم له دندې لرې کړو. په دې کارونو کې مرستیال هم نه لري. ټول کارونه په یوازې ځان څنګه کولی شي؟ ښاغلیه، یوه وکیله جلۍ شته، آرزو د طوفان او اور په څېر ده، تل کارونو کې بریالی ده. که بیړه وکړي ښه به وي سمې جانه. اوس تللی شي. وخت په خیر. په خیر راغلی. ښه ورځ. ښه ورځ. په خیر راغلی ممدوحه. خیر اوسې. څنګه یې ښاغلی سوها؟ خبرونه مې چې ولیدل نورم ښه شوم. ته څنګه یې زویه؟ ښه یم، خو تر اوسه مو پیسه ګوډ نه دی پیدا کړی. هغوی به د دې عملیات په بدل کې ارومرو یو کار وکړي. ډېر پام کوه. سمه ده، پام کوو. روغتون کې مو لږ کار درلود، ومو غوښتل تاسې هم ووینم. له څېرې نه خوښه ښکارئ. وروسته به مو بیا پوښتنې ته راشم. د خدای په امان. ته خو همدا اوس راغلی، چیرته ځې؟ زه په اصل کې د خیري لیدو ته راغلی وم، ومې غوښتل یو ځل ته هم ووینم. لږ څه بیړه لرم. سمه ده، د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. ممدوحه زویه، یوه شېبه صبر وکړه. ووایه ښاغلی سوها. لورې، ته موږ یوه شېبه یوازې پرېږده. سمه ده پلارجانه، زه د باندې ځم. راشه دلته کښېنه. وبښئ، ماته یوه پیاله چای راوړلی شئ؟ سمه ده رانه مېرمنې. وګوره ممدوحه، ډېرو بدو کارو کې ښکېل یم. زه یو بد سړی یم، یا هم بد سړی وم. ډېرو کسانو سره مې ظلم کړی. تېروتنې کول د انسان په فطرت کې شته. مهمه دا ده چې خپلې تېروتنې بېرته جبران کړو. تاسې داسې یو فرصت لاس کې لرئ ښاغلی سوها. باور وکړئ، هر څه به ډېر ښه شي. یوه شېبه زما خبرې واوره. عاقف ما خپله له پولیسۍ نه لرې که ممدوحه. له قصده مې دا کار وکړ. هغه مې د پیکاس منګولو ته ور وغورځاوه. داسې ډېر کارونه مې کړي، ته نه پوهېږي. ډېر ډارېږم ممدوحه. پښیمانه کېدل هم ښه کار دی ښاغلی سوها. ستاسې لپاره ډېر ښه دی. د همدې لپاره زه وایم مه ډارېږئ، ارامه اوسئ. موږ له تاسو سره مرسته کوو. ژوندی اوسئ. تاسې به خپله ټوله هڅه وکئ، خو هغوی ډېر ګواښ کوونکي خلک دي. که هغوی مې ونه وژني، بیا هم نه پوهېږم چې د وجدان عذاب سره به څنګه ژوند وکړم ممدوحه. که په ما څه وشول نو بیا په تاسو څه نه کېږي انشاءالله. که په ما څه وشول نو رانه تا ته امانت ده. په هغې ډېر پام ساته ممدوحه زویه. سمه ده. یو ځل دا ستونزې حل شي، انشاءالله د نکاح په ورځ به ټول سره یو ځای واوسو. باید خپل لمسیان هم وویني. اوس دا خبرې پرېږده. زما پاند راتلونکي ته په ښه هیله وګورئ. له ما سره ژمنه وکړه چې اندېښنه مې ټوله لرې شي زوی جانه. ژمنه کوم، ژمنه در سره کوم ښاغلي. تر څو چې زه ژوندی یم هېڅوک د رڼا یا تر ویښتو ته زیان نشي رسولی. هو، هېڅ اندېښنه مه کوئ. ژوندی اوسئ. کارکوونکي نه ما پخپله درته راوړم. ډېره مننه کوم. دارو موشه. حق دې راوبخښه زوی جانه. استغفرالله، دا ستاسې د لویوالي نښه ده.
خدای دې ټولو ته د دې کار توفیق ورکړي. اوس نو اجازه راکړئ. بخښنه غواړم، ستا وخت مې هم ونیوه. بیا دې هم شفا وي. ژوندی اوسئ. په تاسو شي هیڅ سترګو کې مې څه لړل ممدوحه. سمه نو دا ځل به هم ستا خبره ومنم. دروغ هم نشي ویلی. ښه نو زه ځم، بیړه لرم. ممدوحه ډېره مننه کوم. که بل څوک وای داسې چلن به یې نه و کړی. ډېر ښه زړه لرې. زه دې وشرمولم. مینه همداسې یو څه لرله. انسان ته زده کوي چې د مینې لپاره خپلوانو ته یې هم مینه ورکړي. نیا به مې ویل چې د یوې سترګې لپاره به ډېرو سترګو سره مینه پیدا شي. زه نه پوهېدلم، خو نن په هغې خبرې پوه شوم. په هر حال د نن ورځې لپاره هم دومره احساسات بس دي. اوس به ځم له کنټروله ووځم. هو هله نو ځان سمبال که، د کوچنیو ماشومانو په څېر یې. سدینو ژړل هم جرم دی. ته هم تل زما ځورولو لپاره یوه خبره پیدا کوې. هله نو د لیدو په هیله زنګ درته وهه. سمه ده، په ځان پام کوه. دې ورځې لپاره د دې ورځې لپاره چې تا ووژنم، ته پوهېږې چې څو ورځې بې خوبه پاتې یم. ها پیساګوره، ژوند کې مې لویه موخه دا وه چې تا سره حسابي وکړم. زما مېرمنه مو د نکاح میز په سر ووژله، زناوره. وروسته له هغه مو زما شرف او ناموس ته ژبه اوږده کړه او زه مو له دندې لرې کړم. بیا هم غلي کېنناستی. ټول کارونه مې ستا د ښېګڼې لپاره کوم. غلی شه، خبرې مه کوه. د څه شي ښېګڼه؟ ستاسې بې شرفان له امله زه یو قاتل شوم، لیونی شوم، زناوره لیونی شوم. پوه شوې؟ لیونی. پلار مې له پلار نه مې تاسې څه غوښتل؟ زما په غېږ کې مو هغه ووژه. زه اوس در سره څه وکړم؟ څه وکړم؟ که په بد ډول د شکنجه کړم او مړ شې که نه، بیا مې هم زړه در باندې نه ستړېږي. پیساګوره. عاقفه ته ولې ورسره خبرې کوې؟ په دا سر یې وبله. نه دومره خو اسانه نه ده ثابته وروره. لومړی باید راته ووایي چې دا هېواد یې چا باندې خرڅ کړی دی. اوس نو راته ووایه چې تاسې څوک یئ او ستاسې تر شا څوک دي. په چا باور کوې؟ که شاته دې څوک نه وي، ستا په څېر یو ډارن کس په یوازې ځان تشناب ته هم نشي تللی. پیساګوره، تشناب ته هم نشي تللی. نو تاسې د چا په دا کارونه کوئ؟ راته ووایه ستا تر شا څوک ده چې تا غږوي؟ پیساګوره ووایه. دې ژوند کې د چا لپاره څه اخلې؟ په دې غټ سر کې دې څوک دې؟ پیساګوره ووایه، راته ووایه. ما چې هر څه کړي یوازې د دې هېواد لپاره مې کړي. سمه ده پوه شوم. د هېواد لپاره دا کارونه کوې زناوره، او د خپل ملت لپاره یې کوې. خو د کوم هېواد او کوم ملت لپاره دا کار کوې زناوره؟ د هېواد لپاره باید ستا په څېر کار وکړو. پیساګوره، له دې شوي وروسته هېڅ یو دروغ هم تا نشي ژغورلی. په هر څه چې پوهېږې په ارامۍ راته ووایه. ژمنه کوم پرته له شکنجې به دې کار ختم کړو. لږ منطقي فکر وکړه. نړۍ بدلون کوي. 200 کاله کېږي چې دا جګړه روانه ده. ځینې کسان باید ځینې نور اداره کړي. عاقفه هغه کسان هم قوي او پیاوړي کسان دي. ستاسې ځواک یوازې په پیسو کې دی. پیسې دي که نه؟ پیسې دي، پوهېږم. هر نوم چې ورته اخلي، حقوق هم د قوي کسانو تر څنګ درېږي. مساوات یادوئ. قوي کسان لا ډېر مساوات لري. ځواک یادوئ. هغوی تر ټولو ډېر ځواک لري. د همدې لپاره ځینې کسان مجبور دي چې درد وویني. عاقفه هو، ځینې خلک مجبوره دي چې درد وویني. بېوزله کسان درد ویني. ولې؟
ځکه چې تاسې په خپله خوښه دا نړۍ مخ ته وړئ د خپلو ګټو لپاره ترهګري سازمانونه جوړوئ په هر ځای کې بېګناه کسانو باندې ډزې کوئ هغوی وژنئ پیساګوره فکر کوې موږ د مې لومړۍ نېټه هېره کړې ده وګوره ستاسې له امله 21 کاله کېږي چې د تقسیم ډګر د مې په لومړۍ نېټه بند وي پیساګوره سبا د تقسیم ډګر کې د لمانځ غونډه ده هله ځان وښوروئ چې ومو وینو ختم شو ستاسې کار ختم شو پیساګوره ختم شو څوک چې وایي زموږ کار ختم شوی په اصل کې د هغوی کار ختم شوی که چیرې یو قسم وي زموږ کار مخته ځي اندېښنه مه کوه همدارنګه تویېدونکې وینې به هرومرو تویېږي پوه شوې دا کار خامخا کېدونکی دی ولې نه پوهېږې عاکفه کوم کسان چې ځان ته ښه ټاکنه نشي کولی هغوی د تل لپاره جاهل دي د هغوی لپاره لاره موږ ټاکو د همدې لپاره ځینې وختونه وینې تویېږي هو خو اوس دې کار ته اړتیا شته ځکه داسې کېږي پیساګوره د 9,000 کسانو د شهیدانو وینه به څنګه شي راته ووایه ستاسې وجدان ته حیران یم پیساګوره له هغه نه لږ مخکې لاړ شه زرګونه کسان په خپلمنځي جګړه کې تباه شول ولې یوازې د دې لپاره چې ستاسې په څېر ځناور کسان هېواد اداره کړي پیساګوره ته غلط پوه شوی عاکفه پلار دې همدا تېروتنه کړې وه چاچات مه وایه ویې غوښتل ټولو ته غېږه خلاصه کړي له هغه سره مې معامله ونه شو کړی خو اوس له تا سره یوه ښه معامله کولی شم ګوره رزیله سر ته د چې وسله ونیول شي ته به له اسرائیل سره معامله وکړې رزیله ته فکر کوې دا نظام ما کشف کړی دی ثابته نه ته د دې زنځیر یو زنګ وهلی کړی یې او دا زنځیر به لږ څه وروسته وش کېږي ډارن سړیه ما سره معامله کوي رزیله دا کار دې باید زما له پلار نه زده کړی وای دا چې د ډار په وخت کې څوک هېڅ کله معامله نه کوي زناوره پوه شوې ها ته خو ډېر کم عقل یې فکر نه کوم چې دی په خبرو پوه شي ډېر خپل سړی او خوبونو کې ډوب سړی و ړوند او رښتیا یې نه لیدل غلی شه که نه نو وبه دې وژنم هغه سړي به تل بې ځایه خوبونه لیدل پوهېږې تل به مې ستا په پلار ما لنډې وهلې پیساګوره غلی شه هغه بې وسله کس و چې هېڅ څه نه شو کولی ومې ویل غلی شه خو ته داسې نه یې عاکفه پوهېږم د هغه پای خو دې ولیده د یو موږک په څېر تېښته کې ژوند کوه تل به له نورو ولاړ شه چې وژنم دې رزیله صبر وکړه خوشیکه ثابته وژنم دې ژوندی دې نه پرېږدم وایم خوشیکه ثابته په خبره نه پوهېږې خوشیکه د سړي سره زموږ کار نه دی خلاص شوی مخکې له مرګه هر څنګه چې غواړي خبرې دې وکړي له ما سره د ده په ضد ثبوت شته رزیله بېشرم امر صاحب راغی کېنه خیري کېنه مهرباني وکړئ امر صاحب دندې ته چمتو یم ممدو به موضوع تا ته ویلي وي که نه هو څه شوې خو زه هم خبر نه یم امر صاحب یعنې ته نه پوهېږې چې عاکف پیساګور چېرته وړی دی نه امر صاحب زه څه پوهېږم کوم پټ ځای هم نه لري د څه شي پټ ځای امر صاحب موږ خو کوم سازمان نه لرو ته هم که نه ما ته وګوره ډېر مه خنده خیري که نه دا بله پخه به دې زه ماته کړم زما پښه خو ماته نه ده وروره زه ټپي شوی یم موږ په ټپي ځان او ماتې پښې د هېواد امنیت ته راغلی یو چې نجیب امر سره مرسته وکړو ان موږ له خپل ځان نه تېر شو او دلته راغلو چې له خپل امر سره مرسته وکړو ته درته وګوره که نه امر صاحب دی راته څه وایي خیري حسینه مې مصاب خراب دي غوسه به په تا سړه کړم ووایه پوهېږې او که نه پوهېږې امر صاحب ته ما هېڅ نه پېژنې که څنګه که زه پوهېدلی وخته به مې درته ویلي وه او که پوهېدلی نو خپله به مې هغوی درته پیدا کړي وه نه امر صاحب دا خاین دروغ وایي الله څارګر صاحب وګوره ما ته چې هر څه وایې ووایه خو خاین راته مه وایه ما څه وخت تاسو ته دروغ ویلي دي
امر صاحب مهرباني وکړئ واخلئ. والا ډېر وږی شوی یم. حمام د اوزارګر صاحب باور وکړه زه ډېر وږی یم. هېڅ چا سره هم نه نیموم. مخکې له دې چې زما له لاسه کومه پېښه وشي دی له دې ځای وباسه. نجیبه زر تلویزیون روښانه کړه. زموږ د مشر ښاغلي تکین باتانای پایله تر اوسه معلومه نه ده. وروستی ځل هغه د پولیسو تر څارنې لاندې و. ان په دې هم پوهېږو چې په دفتر یې برید شوی و، خو دا چې د نظارت لاندې دی که نه دی هېڅ معلومات نشته. په خواشینۍ سره وایم چې ترکیه کې نور نه دیموکراسي نه حقوق او نه هم بشري حقونه پاتې دي. دولت ټول نظامي شوی، دا کار ډېر په سرعت روان دی. داسې به موږ ټول د پولیسو ډار سره یو ځای ژوند کوو. الله الله دا نو څه معنا لري؟ د دې کار پایله ماته سمه نه ښکاري. نجیبه امره پیساګور باید زر تر زره پیدا کړو. دا تشکیلات مې د دولت بقا لپاره جوړ کړل، خو هغو تیاره ځواکونو چې له پخوای دولت کې ځای پیدا کړی و هغوی موږ له شانه په خنجر ووهلو. زما تر ټولو صادق کسانو تکین او کوبیلای ماته او زموږ دعوا ته لوی خیانت وکړ. خبر یم چې نن یې له ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو سره معامله کړې ده او زموږ د کارونو په اړه هغوی بې شرفانو ته خبر ورکوي. ډېر په غوسه شوم. ته خو یې اورې که نه؟ څنګه چې فکر کوي داسې نه ده. اوس یې نومونه پیساګور او پیکاس دي، دوه خرڅ شوي خاینان. د سازمان جوړولو او وینو ډک عملیاتو رامنځته کېدو کې لاس لري. همدارنګه دا هر څه په خپله کنټرولوي. دوی دواړه باید زر تر زره پیدا شي او له منځه ویوړل شي. دا د هېواد او ملت لپاره اړینه موضوع ده. 1991 کال د جنورۍ 3 نیټه. ښه نو ته اوس د دې ټولو په اړه څه وایې؟ موږ د دې هېواد لپاره ډېر ښه کار کړی دی. نړۍ دوه برخو کې ویشل کېدله عاقفه. موږ مجبوره وو چې یوه خوا یې وټاکو. بس ګنو کم عقله. د خپلواکۍ لپاره دې کار ته اړتیا وه. هرومرو یوه پلمه پیدا کوئ که نه؟ د لاشخورانو په څېر پاتې شوي مړي تل تاسې خورئ. همداسې ده که نه پیساګوره؟ نه موږ غواړو چې خپل هېواد خپله اداره کړو. پوه شوئ؟ البته زموږ د خپلواکۍ ژوند لومړی ګام هم دا و. بس کنو انسانان لیوني شوي وو. داسې ګډوډي جوړه کړې وه چې خلکو انقلاب او انقلابیانو ته د ژغورونکو په سترګه کتل. که په نږدې وخت کې اساسي قانون په خپله خوښه جوړ کړي هېڅ به حیران نه شم. باید ووایم چې دا کسان د ملت راتلونکی په خپلو لاسونو خرابوي. ډاډه یم چې د دې کار تر شا د لوی خاین پیساګور لاس دی. د 1980 کال د سپټمبر 20 نیټه. ښه پیساګوره ته چې هر څه وایې دلته ټول دروغ ثابتېږي ولې ها؟ ښه نو اوس له تا سره څه وکړو؟ څو ساعته وشول تر اوسه څوک نه دي راغلي. پیساګور به څه کړي وي؟ نجیبه ولې چغې وهې وروره؟ غلی شه که نه؟ ته دولتي اداره کې نجیبه تا ته وایم زر نجیب امر دلته راوغواړئ. زر ښه نه یې شم راغوښتلی بوخت دی. ما ته وګوره دا ډېره مهمه خبره ده باید راشي. نجیبه سرګر صاحب کومه ستونزه شته؟ کومه ستونزه نشته. نجیبه ومې ویل غلی شه. زر نجیب دلته راوغواړئ تر څو چې رانږدې نه غلی کېږم. مهمه موضوع ده وروسته به پښیمانه شئ. نجیبه تاسې دلته په تمه شئ. زه به نجیبه امر ته خبر درکړم. امر مو پر ځای کېږي. نجیبه ښه امر صاحب کار له ما سره مو کار خلاص شوی وي. زه به لاړ شم. بارګار مې هم وخوړه. دا یوه کوټه کې بندي کړئ.
تر څو چې عاکف نه وي پیدا شوی زموږ مخې ته دې وي. خو امر صاحب امیر صاحب پیکاس لیونی شوی چغې وهي وایي ډېره مهمه موضوع ده نجیب امیر باید ووینم. ستونزه یې څه ده؟ نه پوهېږم امیر صاحب یو ځل یې وګورئ. یو ځای به یې وګورو. نجیبه سمه ده ته لاړ شه. څه شوي ولې د لیونیانو په څېر چغې وهې ها؟ پیسا ګور دې پیدا که نجیبه؟ نه اوس یې هم لټوم. ښاغلي سره مو څه کړي دي؟ وژلی خو به مو نه وي ها؟ که مړ شوی وی بدبوی به تر دې ځای را رسېدلی و. د دې کار حسابي به تاسې ټولو سره وکړي. آیا ته غلی شه. پوهېږم ورپسې خفه شوی. ډېر زر به هغه هم ستا څنګ ته راشي. لږ نور هم صبر وکئ. کوم ځای مو وکته؟ ستاسې په اند عاکف هغه چېرته وړلی شي؟ کېدای شي د پلار قبر ته یې یا هلته چې پلار یې وژل شوی. د کور په ګډن هر ځای مې ولټاوه. هغه ټول ځایونه مو وکتل خو نشته. او ماڼۍ څنګه؟ کومه ماڼۍ؟ د سوتلو جاسمي ماڼۍ. هغه ځای کې چې مارتیوان او پیساګور خپل کارونه یو ځای پیل کړي. هغه ماڼۍ د عاکف لپاره یو ځانګړی ارزښت هم لري. ډېری وخت به هلته ته که یو ځل هغه ځای مو ګورئ. سمه ده. سوتلو جاسمه کې ده؟ هو یوه پخوانۍ کنډواله ده. د الف والا ماڼۍ په نوم یې خلک پېژني. راځه ممدوحه راځئ چې لاړ شو. امر صاحب ځواب نه راکوئ. ملګرو اجازه راکړئ. امر صاحب یوې پوښتنې ته ځواب راکړئ. هیله کوم امر صاحب. امر صاحب دومره مو ولوستل څنګه چې دې واورېدل زما پلار او ته د شپې او ورځې په څېر یې او ستاسې پای به هم همداسې وي. هغه به د جنت په باغچه کې وي او ته به د دوزخ تورې کنده کې ولوېږې. پیساګوره واخله. څه کوې عاکفه؟ دا خو تیل دي. ته خو به ما ژوندی نه سوځوې که نه؟ نو همدا اوس نه ورسره ځان بلد که پیساګوره. دوزخ کې به ستونزې سره مخ نه شي. عاکفه لیونتوب مه کوه. خیر دی هیله کوم داسې مه کوه. دلته هم لږ واچوه چې وټ ځای پاتې نه شي. ودرېږه لاره بنده ده ودرېږه. زه پولیس یم. همدا اوس لاره خلاصه کوئ. خو دلته لاره بنده ده. و مې ویل لاره خلاصه کوئ. موږ بیړه لرو. زر کوئ نو. زر کوئ ملګرو لاره خلاصه کوئ. موټر په خطه بوځه. بس دی عاکفه ته خو جدي نه یې که نه؟ اوس باید درته وښایم چې جدي یم او که نه. که چېرې ته ما وژنې هغوی د یوې ورځ په تېرېدو سره زما په ځای بل کس پیدا کوي. لاسو پورې به وشمېرم. نجیب به څنګه شي؟ هغه پوهېږي چې تا به رامته کړی یم. دې کار کې به ته ملامت شې. وګوره ته چې مړ شي بیا زه راضي یم چې خپل ټول عمر زندان کې تېر کړم. زمونږ لپاره ستا مرګ نه وروسته زندان هم د ماڼۍ په څېر ښکاري. هېڅ زمونږ په اړه اندېښنه مه کوه. وبخئ دلته د الف والا په نوم یو ماڼۍ شته. کنډواله ده چېرته ده؟ داسې پورته لاړ شئ ښي خوا ته تاو شئ هلته به مو مخې ته هغه ماڼۍ راشي. خوشحاله اوسئ. هیله کوم. ته مو محکمه کړې پیساګوره. خپل وجدان ته مو محکمه کړې. وطن او ملت ته په خیانت تورن شوی پیساګوره. په ژوند کې د تر ټولو نږدې کس رانه واخیست.
همدا هم ستاسو زولو لپاره بسنه کوي. ستا مرګ به دې هېواد کې سمدلاسه یو نوی پیل جوړ کړي. همدارنګه ظالمان به هم ټول وډا شي. چمتو یې که نه؟ هیله کوم داسې مه کوئ. څو میاشتې کېږي چې دې شېبې ته په تمه وم. ډېر شکر وباسم دا چې ستا ځناور وژنه زما په نصیب شوه. داسې مه کوئ، خیر دی. عاقفه داسې ونه کې صبر وکړه. عاقفه په خیر راغلی. خیر اوسه. خیري اوسه. ښاغلی اوچاروغلو، تاسې دلته څه کار لرئ؟ مېرمن ارزو خو پېژنئ؟ نه نه یې پېژنم. سلام، زه ارزو سیحان د ښاغلي کوبیلای شاهین وکیله یم. ښه داسې ده، پخوا مې هېڅ نه وې لیدلې. کوچنۍ دواګانې مخته نه وړم، نو ځکه په اجازه مو غواړم له موکل سره مې وګورم. البته مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. په خیر راغلی امر صاحب. ته څه کوې عاقفه؟ ملګریه صبر وکړه، داسې مه کوه. بیا پیل شوه ها؟ مرسته وکړه نجیبه، دی ما سوځوي، په ژوندون یې مې سوځوي. ته غلی شه. عاقفه لایټر وغورځوه. دا سړی د سوځېدو لیاقت لري امر صاحب. د سړي زما د سترګو په وړاندې زما پلار ووژه. وګوره تیر ځل مو هم دا حالت تجربه کړی. زما خبره واوره. هیله کوم زما خبره ومنه. دا ځل نه کېږي امر صاحب. عاقفه اجازه راکړه چې خبرې وکړو. ممدوحه ثابته تاسې د باندې لاړ شئ. امر صاحب ومې ویل ووځئ. ثابته ته هم عاقفه که همدا اوس پلار دې داسې لیدلی وای څه به یې کړي وو؟ زه به یې په غېږ کې نیولی وم. هېڅ فکر نه کوو. پلار دی یو رښتینی اتل و چې د هېواد لپاره یې کار کاوه. داسې کس نه و چې په خپله خوښه څوک اعدام کړي. ته اوس خپل ځان غولوې. یوازې د خپل نفس خبره دې منې. پرېږده چې دا سړی عدالت ته خپل ځواب ورکړي. عدالت ته د سړي عدالت زه یم امر صاحب. دا کار د چا لپاره کوي؟ د پلار لپاره دی. خپل ځان نه پوښتنه وکړه. ژوره پوښتنه ځان نه وکړه. آیا پلار دې دا منل؟ هله پوښتنه وکړه. دا سړی ژوندی وسوځوه. پلار به دې دا خبره درته کړې وه. هله ځواب راکړه. امر صاحب غلی شه. هله لایټر پې وغورځوه چې موږ هم د دې سړي سوځېدل وګورو. کېدای شي پلار دې هم ستا په دې کار وویاړي. ته څه وایې نجیب امره؟ ته غلی شه.
په قبر کې به هر والا درد وویني. ومویل بس دی امر صاحب بس دی. او بابای په زوی مې ډېر ویاړم چې یو لوی قاتل ترې جوړ شوی همداسې ده که نه؟ وایم بس که نور نو غلی شه هله دا سړی وسوځه واقفه که زړه دې ارامېږي به یې سوځوه. تا سره ژمنه کوم له دې دروازې به داسې وځم چې هېڅ مې نه یې لیدلی. هله دا سړی وسوځوه. امر صاحب بس که نو بس که. بس دی. بس دی امر صاحب بس دی. نور نو غلی شه غلی اوسه. بس دی. سمې جانه ګرانه ملګريه ولا چې ډېر دې حیران کړم. په خیر خلاص شه کایا جان. مننه په خیر خلاص شه حضروله. ته هم پیکاسه ژوندی اوسې. دا غلی څوک ده؟ ته نه پېژنې؟ وکیله دې ده. ستا نوې وکیله ده. خوشحاله شوم. زه هم ومې غوښتل تاسې ته دا خبر درکړم څارنوال صاحب. د څه شي خبر؟ خفه نشئ چې زما له خولې دا خبره اورئ. لږ څه مخکې د حقوق پوهانو او څارنوالانو لویه غونډه جوړه شوه. ستاسې غیر قانوني کارونو نه یې پرده پورته کړه. پایله یې تاسې له دندې ګوښه شوئ. دا خبرې اوس لومړی وکیلانو ته ویل کېږي. باور وکړئ داسې کارونه تاسو سره هېڅ ښه نه ښکاري. هر مسلک ته ځینې خبرونه زر را رسېږي. دا خبر په جاسوسۍ در رسېږي. ستاسې پر ځای دا دنده زه مخته وړم. مهرباني وکړئ دا هم رسمي سند دی. موږ دواړه ښه پوهېږو په اصل کې ته نه غواړې چې دا کار وکړې. که لږ څه دې نوره ناوخته کړې وای د سړي ریې به دې ټولې کړې وې. عاقفه ته داسې نه یې. هسې ځان دوکه کوې. د غوسې او نفس په خواښه حرکت کوې. فکر کوې داسې به هر څه حل کړې. که دا سړی ووژنې څه به وشي؟ هېواد به له یوه لوی کثافت نه پاک شي. نه پر ځای به یې د 24 ساعتونو په ترڅ کې بل کس پیدا شي کې بني. خو که زندان ته یې ولیږو بیا به د 24 ساعتونو په ترڅ کې بېرته راووځي. دا ځل نه عاقفه دا ځل نشي کولی. که دا سړی زندان ته ولیږو دا به ثابته کړو چې حقوق او عدالت له هر چا لوړ مقام لري. عاقفه د سازمان لپاره به هم د حیرانتیا خبره وي. حل لاره به پیل شي. ملت به پوه شي چې حقوق هر ځای کې د هر چا په وړاندې او تل پلي کېږي. خلک به هم آرامه شي. همدارنګه د خلکو د اطمینان ستا له نفسي اطمینان نه هم ډېر زیات مهم دی. عاقفه پوه شوې دا کار مه کوه. عامر صاحب پرېږده چې دا کار خلاص شي بیا ما زندان ته ولېږه. له هغه وروسته به لاسونه دې پورته کړه هله زر کوه. سمه ده ارامه اوسه. خبره دې اوږده کړه. ووایه هغه جلۍ چېرته ده؟ هغوی له ما نه یو څه غواړي. څه غواړي؟ هر څه چې غواړي بارېکه. زه یم ورور دې ثابت. مه ډارېږه پلور به مې وژغورو اندېښنه مه کوه. سمه ده زه هم دا اوس درځم. مه ډارېږه هیله کوم چې خوشې کوي.